له کابل څخه داسې خبر چې د هیوادوالو زړونه یې وګټل. له پل حسن خان څخه تر دوغاباده پورې کابل سیند له کثافاتو پاک شو. کابل ښاروالۍ څرګنده کړې د اوومې ناحیې د مسؤلینو، ښاریانو او د یو شمېر خصوصي تنظیفي شرکتونو له لوري له پل حسن خان څخه تر دوغاباده پورې د کابل سیند د پاکولو تنظیفي حشر ترسره شو. ښاروالۍ په ډاګه کړې چې د دې حشر په پایله کې د یادې ناحیې د بېلابېلو سیمو لښتیو هم له کثافاتو او خاورو پاک شول. د یادې ناحیې رئیس عبدالغفور غفوري له ښاریانو او د خصوصي تنظیفي شرکتونو له استازو څخه د مننې ترڅنګ ویلي د ښار پاکولې ته پاملرنه د ټولو ګډ مسؤلیت دی او ټولو ښاریانو ته پکار ده چې د ښار په پاک ساتلو کې د کابل ښاروالۍ له کارکوونکو سره مرسته وکړي. کابل ښاروالۍ له خلکو غوښتي چې په عمومي ځایونو، سړکونو او کابل سیند کې د کثافاتو له اچولو ډډه وکړي.